یو حدیث پاک کے راضی چه سوک او یا زر کرتا لا الہ الا اللہ اوئی او یا زر کرتا نو اللہ بولا جنت ورکی او کدی دا جہنم مستحق دے جہنم تا تلے دے نو اللہ با دا جہنم اغا سزا و تماف کیو جنت دے تبے کی او کدا بل چا دا پارا دے ہوئے او اغتا دے بخا نو که اغا جہنمی ولی نبی نو اللہ پاک باغم جنت تا کی زمون دا حدیث یو کتاب دے مشکات شریف او داغی یو شارح دے مولا علی قاری وتوی داغی یو کتاب دے مرقات اغی کی یو واقع نقل کرے لوی عالم تیر شوی دے ابن عربی اغوی که دا حدیث میں دا نظر نلان دے شنو ما زان لم او یا ذرا کرتا ہوئے او چکم من از دی وارثانو اغیلہ میں موئے او بیا میں دا سی یو دودرے نصابا او یا ذرا کرتا یو اوے بل میں ہوئے لکی میں ساتل چی زکزا ما پکار شو کچھ در بل مسلمان پکار شو وی زمون پا گوان کے یو علکو اغا پا صاحب کشف مشورو چی دا کشف خاون دے کشف دیتا ہوئی چی دا کم شے پا دی عامو زمون پسترگو پا نظر نرازی نو دی نیکانو خلقو تا اللہ پڑکے چی اغیی دا ظلم پسترگو بھی نہیں کم شے چی لری وی دی نیکانو خلقو تا اللہ را نزدیک ہے پہ اللہ خبردار کی وی دی یو علکو وی خلقو بوئی چی دا کشف خاون دے دتا دا باز پٹ سیزونم اللہ خی ایمان نمانلا وی یو دل چا ڈوڑے کڑے وا وی اگا دعوت کے زم ناستو مو دا غالکم ناستو وی دی کہ غالک پا جڑا شو ڈوڑے پا دوران کی چگو یو جڑل او دا سے او جڑل چی منگی هم خپکلو خامخا چی مسلمان او جالی نو بل مسلمان ورطا خپشی منگی هم خپکلو او پا مجلس کے چکم خلق ناستو اگه هم خپکلن وی ما ہوتی چی لکا ولی جالی وی مور میں پا جہنم کی ولیدہ دوست کشف دے اللہ دا غی لکت جہنمو خواہ موری متو خولا چی خپلا مور میں پا دوزخ کی ولیدہ چی غرغنڈی پی بلے گی ابن عربی وی ما پڑک او یا ذرا خو می ویلیو خو پڑک پاتلی خو چاہتا می غاق ندے کرے وی پدیزلک میں پٹ دا دغی سری علک مورتاو بخل غاق میں انو کم میں چی اللہ دا دے علک مور پا جہنم کی پرتا دا او ما او یا ذرا کرتا لا الہ الا اللہ ویلے دے اللہ ما دا دے علک مورتاغاو بخل تیرے جہنم نو باسے خو پا مجلس کی میں سو کم پوئے نقلل چپ پڑک میں ہوئی اللہ خو پڑھنو خبردار دے اللہ علیم بذات الصدور ویچی دا میں سنگا اوے وی لگ سات پس اغا لگ پا اغا روڑا کی پا خندا شو اغا اوخ کے بند نکلے پا خلط خان دی خوشحال دے وی من ورده چه لکلا خان دے والے وی عجیبا کمال میں ولیدل سدی ولیدل وی اس میں لگ سات مخ کی مرد جہنم پا غرغندو کی ولیدل او اس میں یو منٹ مخ کی اغا دا جنت پا باغونو کی ولیدل اللہ دا جہنم نوست لو جنت تے بوتلو جنت پا باغونو کے لگیا دا چکری وینو خوشحال شو داشنا یو سکنڈ مخ کی میں جہنم کی ولیدہ او لگ سات مخ کی میں اس پا جنت کی ولیدہ او میں خاندل ابن عربی وی عالم دے وی بس دو خبر رات معلومی شوی وی یو خدا چی ما نمانا لچی دا سلی دا لک دا کشف خاون دے نو دا رات معلوم شو چی دا کشف خاون دے پتاو لگی دلا اوی بل دا دی حدیث اگر رشتینوالی راتا معلوم شو دکا ما خو چا دا پخلی غگ نو کلی کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی جی چا دا پارا دی املستن آغا بید جہنم نا اللہ باسی نو ما خو آغا لکتا نو بیلے چی ما ستا دا مور دا پارا دا بخلی دی پڑکی میں ورطاو بخل نوی دا حدیث رشتینوالی راتا را دی لک دا کشف نا معلوم شوا اوی دا لک دا کشف راتا پا دی حدیث معلوم شو دا حدیث تا وجہ نا ما تا پتاو لگی دا چی دا لک رشتی آوائی
ځکه ما خو کلمه وبخله اتې څه خبر دی ګوره که نه مورې دته کشف کېږي مورې په جنت کې ولیدله او د هغه د کشف د وجې نه دا هم راته پته ولګېده چې دا حدیث هم د نبي علیه السلام رښتونی دی الله پې د جهنم نه انسان جنت ته وباسي کشف داسې یو شی دی رونو نیکانو اولیاو بزرگانو علماو صالحینو ته دا کېږي یو بزرگ چې تا نیک سړی و نو یو ښار کې اوسېده یو سوداګر تاجر په سفر ته نو پخوا زمانه کې به دا غلامان مریان او دا وینځې خلکو خرڅولې او دا به یې ساتلې دغه تاجر سوداګر سره یو وینځه وه ډولۍ نو په دې علاقه کې چې دا کم نیک انسان و دلی راوسته وایي زه د تجارت په سفر ځمه او دا وینځه مې راوسته دا به ستاسو په دې کور کې زما د راتلو پورې امانت پی هغه وی دا ځان سره بوځه مونږ کره وینځې امانت مې ایږده وی نه په سفر یې نشم بوتلې پې یېرېږم او بل څوک شته نه چې هغه سره یې پرېږدم یوازې پرېښودی نشم او ته راته یو نیک انسان ښکارې نو بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی هغه نیک سړي ورته ډېر ویې چې مونږ په دې غم کې ماړه وه زه به کور ته ځم راځمه او دا خو پردی وینځه ده او قتلم ورته ګناه دي دا چې ته بل چا سره امانت ایږدې او که بوځې خو خیر هغه سوداګر هم ښه سړی و هغه وی چې وروره ستا نه نیک سړی ما ته بل نه معلومیږي او بل مې څوک شته نه اعتباري څوک نشته ځان سره یې بوتلی نشم تا کره به امانت ډېره ښه سوداګر خو لاړو په سفر باندې او دا نیک انسان چرته کور ته ته په دې وینځه باندې نظر ولګي نو نور څه ګونې ونه کړه خو بس هغه د نظر غلطي ترې وشوه او بیا ورته قصدن په نظر وکتل دا وینځه خوبصورته وه نو نوره څه غلطي نه وه خو دا هم د لوی انسان دپاره وړه غلطي هم د الله په نس غټه غلطي وي رانیسي یې چې هغه خو نه پوهېده نو ته خو پوهېدې که نه ولې دا غلطي دې کوله لکه ګناه د جومات نه بهر هم ګناه ده خو جومات کې بیا ډېره ګناه ده د بیت الله په خوا کې هغه وړه ګناه بیا ډېره لویه ګناه ده عام سړی که غلطي کوي هم ګناه ده خو که یو نیک سړی یو شیخ سړی یو عالم یو ملا یو طالب یې کوي نو د هغه لپاره بیا ډېره لویه خبره ده بس دا سړی چې څنګه ورته نظر وکړو د ګناه نظر یې وکړو نو فورا نظر یې واړو جومات ته لاړو او الله ته په جړا شو چې یا الله دا مې څه وکړل هغه ما غلطي وکړه خره چې غلطۍ پسې نوره غلطي ونه شوه دا مې څه وکړل زما توبه ده توبې وباسي 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 جاړي خو زړه نه مطمئن کېږي د دې سړي یو بل پیر راغلله وی یاره دغسې ما نه غلطي وشوه اوس ما ته څه دعا وکړه چې الله تعالی ما ته دا ګناه معاف کړي هغه به ودرېږه لږ پخوا د بزرګانو به دا خپل مریدان لږ یو کوټې برابرول به داسې په اسانه باندې به هغه له هغه خپل خلافت نه ورکو چې به پوه شو چې ده کې اوس ځای پیدا شو د تکړه شو د ده باطن صفا شو او ښه به یې وکړو نو د هغې نه پس بیا ورته به اجازت ورکو هغه هم وایي چې راشه توبه وویستله خو الله په توبه معافي کوي خو راشه لږ یې کړومه چې آینده له دا غلطي بیا نه کېږي وایي ته به داسې کار وکړې چې زما یو پیر دی او فلانکي کلي کې اوسېږي هغه له به لاړ شي هغه ته به دا خپله مسله پیش کړي ابدله د الله نه دعا غواړي نو الله به د الله بخي که لږ دې وکړېږي چې بیا داسې غلطي دې نه کېږي نور چې الله تعالی نبی علیه السلام مبارک دغسې یو سړی راغی یو صحابي وایي د الله رسوله ما دغسې غلطي کړې نظر مې کړی دی یو پردی زنانه ته قصدن مې کړی دی نوره ګناه دې کړې ده نوره مې نه ده کړې خو دغه وایي مونځ دې مونږ سره وکړو وایي او وایي ځه ګناه راته الله معاف کړې ده ځکه چې نبی علیه السلام له راغی خو د زړه نه توبهګار وکړ الندم توبة ستومانه ستومانتیا توبه ده خو ده لږ کړو نو
وی چې پلانکي کلي ته ولاړ شي هلته کې زما یو پیر دی هغه ته به دا مسله ووایي ابدله د الله په دربار کې دعا وغواړي الله به دې معاف دی لا چې هغه کلي ته ورغې تپوس یې وکړو دلته پلانکي سړی شته بزرګ نیک سړی هغې خلکو چې دته نیک داسې بره وکتل چې دا خو کشته جامې دي د سنتو پټکي یې په سر دی لاس کې تسبیح دي ورسره او دې رقم سړي تپوس کوي وی نه صاحب دا نشته بل نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي دې چا نه تپوس وکړو وی وروره ته چې کوم سړی یادی نو دا سړی شته خو ستا په پوزیشن کې هغه نه دی وی ولې وی ته خو نیک بزرګ سړی غواړي او چې دا ته کوم نوم یادی او د کوم بازار او د کوم کلي نوم یادی نو دا دلته یو سړی شته خو شرابي دی شراب څکي بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي واپس را هغه خپل پیر ته وایي چې صاحب هغه تا چې ما ته کوم نوم او کومه پته راکړې وه نو هغه سړی خو ما پیدا کړ جي خو هغه خو ما خوښ نه شو ولې وی خلکو راته وایي چې دغه شرابي دی او بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي نو ما وی چېرې په داسې کوم نو واپس راځي وی همدغه سړي له ورشه همدله ورشه چې دې دله د الله په دربار کې بخښنه وغواړي الله دې معاف کوي دله ورشه بیا ورغی تپوس یې وکړه چا ورته چې صاحب ته په دا سړي څه کوې وی زما ورسره کار دی خدای په ته وګوره دا خو بدعمله سړی دی او شرابي سړی دی یاره وی ما ته کور وښایه زه ورځم کور یې ورته وښودی هغه بازار کې چې اوس روانم دی نو خلک ورته کوس پاس ګوري چې دې بازار ته ګورو دې ملا صاحب ته ګورو دې بازار ته ګورو دې نیک سړي ته ګورو دې پټکي ته ګورو دې جامو ته ګوره په بازار کې خو هر سړی لګیا دی خوراک کوي خو که داسې یو پټکي والا سړی د چولو والا تال په غاړه په کېناست نو ټول خلک به ورته نیغ نیغ ګوري یا بعضې وخت کې په دې مارکیټونو کې نو ډېر خلک منډې تړلی وي زمونږ سخت ضرورت یې هم نه کېږي چې لاړ شو ځان راته ښه نه ښکاري او که ورګډم شو نو ټول خلک مونږ ته نیغ نیغ ګوري چې دا دې دلته څه کوي ښه خبره هم نه حالانکه مارکیټ ته چې یو سړی ځي او هلته سودا کوي نو څه بده خبره نه ده دا خو ضروریات دي د انسان ضرورت دی ښځه خو څوک نشي لیږلی بهر کیف هغه ویلاړ شوم دغسې دی اوس ورغی بازار کې خلک ورته نیغ نیغ ګوري خیر خدای معلوم که هغه کور دروازه وډبوله دروازه وډبوله نو هلک وله اوس څه کوي فلانکي سره مې کار دی راننوت چې ورننوت یو ځای کې اوس دی ناست دی او هلک دی نوجوان او ورسره یو بل خشته هلک ناست دی ورسره یو زنانه هم ناسته ده او مخامخ د شرابو بوتل هم ورته پروت دی بس دا سړی وایي چې دا خو دا څه بلاله رالم دا شراب ورته پراته دي دا هلک ورسره ناست دی او دا زنانه ورسره ناسته ده چې دې ولیدم هغې زر په مخ څادر واچوه خو یې مخ واړو دا خو پکار دی چې ما نه لاس نیوه وکړي زه والا دوا وکړم نو دله زه راغلی یم دا ما سره هغه خپل پیر څه وکړی ما خو چې د معمولي ګناه زړه کې وایي یو ویندې ته کتلی دي یو نظر او زه اوس ماپی پسې ګرځم نو ده سره خو دا جیرۍ دا دې ناسته ده ټول عمر ورته نیغ نیغ ګوري دا هلک ورسره ناست دی بیا هلک کې سوچ کوي چې یاره هسې هم دونه مزل دی وکړه یو ځل نه دوه ځله راشه تا نه پسې دي دا خپله مسله ورته وکړه که نه بیا هلک یې وایي چې مسله ورته سله بیانې ولږه په ده لږې سوال کومه چې دا دې په ګناه کې ولې پروت دی نو ورته وایي وروره زه خو یو خبرې له راغلی ما خو د هغې خبرې ورته ونه وې چې څه له راغلی خو د هغې نه مخکې تا نه یو تپوس کوم وایي څه تپوس رانه کوي وایي تپوس ته نه دا کومه چې دا تا سره چې دا کم ناست دي دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی وایي دا خو مې زوی دی دا لب دا مې زوی دی او دا مې مور ده دا زنانه او دا مخکې شراب ګیلاس یې راواغېست او د هغه سراحین یې په هغې کې هغه شراب واچول او تپوس ته نه بل کو وایي زه دا شک خو مې ووته خو دا تپوس ته نه کومه چې ته دومره نیک سړی یې
او زه خپل پلانکي پیر تاله راولېږلم نو ته د شرابخانې په دې بازار کې څه له اوسېږي چې ته بل ځای کور ولې نه اوسې بل ځای به دې کور جو دلته ولې اوسېږي او ورته وایي داسې کار دی وی دلته اوسېږم او د الله ر دین خدمت کوم همدې شرابیانو ته ناست یم دې ته خدمت کوم دې ته نصیحتونه کوم دا پوه یم د دې ګناه نه دا خلک اړوم خپل محنت کوم او وی دلته ځکه اوسېږم بار نه اوسېږم او دا حالت مې ځان نه بدل کړی دی چې که بار ته لاړم که نه نو بیا به راباندې خلک د نیکۍ ګمان کوي او وینځې به راسره امانت ایږدي او غلطۍ به رانه کېږي بازه پوه شو چې دا خو هلکه دا خو د کشف خاوند وخت ما ورته خپل ال نه دی ویلی او دې راباندې پوه شو دې ته کشف وایي دا څه علم غیب نه دی ګورې خو د الله خاصیت دی کشف ورته وایي کشف کرامت د بزرګانو ته کله کله داسې یو شی چې د عقل نه باري د ظاهري نظر نه باري کله کله همیشه نه الله تعالی دې زړه کې د هغې القا واچي او ورته الله ښکاره کړي د بزرګانو کرامت شو کشف شو وی لاسونه مې ورته په کونډو کېښول چې زه خو معافي غواړم او ما د دعا وکړه وی دعا یې راته وکړله څه کلمات یې م راته وښولو د هغه ځای نه واپس راغله خیر دا خبره خو مې د کشف متعلق وکړه خو ابن عربي وایي چې هغه هلک او دا دې دته معلومه شوه چې مور جنت ته لاړه نو دا د نبي علیه السلام مبارک دا حدیث هم رښتونی دی او د هغې نه راته د هغه کشف هم معلوم شو نو چې څوک دا ووایي لا اله الا الله د مرګ په وخت کې دخل الجنه بس جنت ته به داخل شي جنت ته به ځي علما خو د دې حدیث کې څه ډېر تفصیلات کوي خو زه ستاسو را پوهې دپاره مختصره یو خبره کوم اوس به ته یو سوال کې چې یاره دا خو به ډېر سړی ګناهګاري او ډېر بد عمله وی او د ځان قدن په وخت کې به دا کلمه وایي نو دی به جنت ته ځي نو دونه بد عملی چې کړي دي یا یو سړی ډېر ګناهګار دی او ډېر بد عمله دی او ګناهونه یې کړي دي او دی اویا زره ځله دا کلمه وایي نو دا به اویا زره کلمه خو ډېر لږ شي دی بس یو څو ورځې کې به خلاصه شي او هغه دونه بد عملی به ورته الله تعالی په مفتو کې معاف کړي رونو دوه جوابه درته کوم چې تاسو پرې پوه شئ یو دا چې یو سړی ډېر لوی جرم هم وکړي او ډېر زیاتې هم وکړي او دی بیا د الله د رحم طلب وکړي نو په ده به الله رحم نه کوي لازما به یې کوي مجرم خو داسې نه ده چې جرم یې وکړه نو کنې جرم به یې معاف کېږي نه مجرم خو دا مطلب نه دی چې په ده به الله رحم نه کوي نه الله تعالی قادر دی الله رحیم ذات دی د دې او یو زرو زلو کلمې د برکت نه به الله په رحم وکړي بس ګناهونه به ورته معاف کړي جنت ته به داخل کړي الله په دې قدرت او طاقت شته او که نشته دی یو قانون دی یو رحم دی لکه مثلا یو سړی دی او هغه قتل وکړه مړی یو نو قانون خدا دی چې بادشاه دلته کې په حکم دا 500 کوي جج ولیکي چې دا قتل یې کړی دی او دی ګواهان دي دی ما 500 حکم یې وکړ هغه لاړ شي په های کورټ کې اپیل وکړي هغه ول اپیل خارج کړي هغه لاړ شي په سپریم کورټ کې اپیل وکړي سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې نه دله قصه دغه ورکړی شي پانسي ورکړی شي اوس قانون خدا دی چې دی پانسي شي ورونو زمونږ په وطن کې نه بلکې په دنیا کې دا یو بل قانون هم شته ادا چې دغه مجرم دا قاتل بیا صدر ته یو درخواست کوي چې هغې ته رحم درخواست وایي پیژنې که نه پیژنې صدر ته یو درخواست کوي هغې ته څه وایي رحم درخواست د رحم اپیل وکړي صدر ته چې یاره ما باندې خو پانسي وختله سپریم کورټ چې کوم لویه ستر عدالت دی غټ هغې ستر عدالت هغه مشر عدالت چې دی نو هغه ما ته پانسي وکړه او زما خو بس دا اپیلونو مپیلونو هغه ټولې چارې ختمې شوې صدر صاحب ته مهرباني وکړه په ما رحم وکړه او ما پرېږده نو بیا په قانون کې دا شته چې که صدر پې رحم کوي او پرېږدي نو پرېښودی شي او ډېر خلک داسې وي چې صدر بیا هغه رحم درخواست قبول کوي پرېږدي او بعضې خلک وي چې د هغه دپاره صدر هغه رحم درخواست مسترد کوي پانسي شي داسې ده که نه ده
نو چې صدر سره د پاکستان او د انډیا او د افغانستان او د بنگلادیش او د سعودي او د بل ملک دا اختیار شته چې قانون یو سړي ته پانسي اورولی وي او صدر یې پر رحم درخواست بیا هم پرېږدي، نو الله سره دا اختیار نشته دی یو سړی ورته د او 1,000 کلمې رحم درخواست ورپېښ کړي چې الله زه خو مجرم یم، ما خو ګناه کړې ده، زه خو ګناهګار یم، ما باندې خو جهنم د پانسۍ حکم ختلی دی مکمل، خو تا ته الله دی یو رحم درخواست کوم، هغه رحم درخواست سپین کاغذ نه دی، هغه رحم درخواست چې دی نو هغه دا تور ټکي نه دي، هغه ستا د کلمې د او 1,000 کرتو یو ورد دی، دا رحم درخواست درته کوم. نو چې د پاکستان صدر ته د بل ملک صدر ته په سپین کاغذ د 2 روپو رحم درخواست وکړې او هغه سره دا طاقت ته چې تا معاف کولی چې د 500 سړی پرېښودی شي، نو الله سره دا طاقت نشته چې دا 1,000 کلمې په رحم درخواست تا ګناهونه معاف کړي او غټ په غټ د جنت ته ولیږي. پوهه که نه شته که نشته؟ دا د قانون یو قانون دی، یو د الله رحم دی، رحم درخواست دی. یا یو بل مجرم دی قبر کې پروت دی، دا ګناهګار دی او ته د هغه لپاره رحم درخواست کوې. اوس هم ګورې داسې وي بعضې انسان په خپله صدر ته رحم درخواست وکړي او بعضې بل کس ولو کړي، مور ولو کړي، پلار ولو کړي، بل څوک ولو کړي، نو ته د هغه مجرم دپاره رحم درخواست د الله په دربار کې داخل کړي چې صاحب پلانکي ګناهګار دی، قبر کې پروت دی او په عذاب کې پروت دی، په جهنم کې پروت دی، پروردګاره دا رحم درخواست د لپاره درته پیش کوم او دا 1,000 کلمې ستا او ستا د حبیب د نوم رحم درخواست دی. د هغې کلمې رحم درخواست دی چې انسان پې د کفر نه ایمان ته راځي، د هغې کلمې رحم درخواست دی. ګوره که چا ډېر لوی جرم هم کړي، حضرت وحشي رضی الله عنه قصه مې درته مخکې کړې ده، هغه څونه غټ جرم کړی، د نبي علیه السلام مبارک ترې شهید کړی دی، پوز او غوږونه او شونډې او روزې ترې پرې کړي دي، دو دې نه غټ جرم بل کیدی شي نه، لیکن هغه راغی او صرف دا یوه کلمې وویې د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول جرمونه ورته الله معاف کړل که نه کړل. نو چې ته الله دا پلانکي په قبر کې پروت دی، زه یو رحم درخواست درته کوم او د هغه کلمې رحم درخواست درته کوم پروردګاره چې په کومه کلمه ګورې تا وحشي بخلی دی، په کومه کلمه چې تا ډېر لوی لوی خلک او ډېر لوی لوی کافران ایمان ته داخل کړي دي، الله دا پلانکي له ما او یا زره ویدیم پې جهنم نه بچ که جنت ته بوځه. نو تاسو نه بیا تپوس کوم الله تعالی په دې قدرت لري که نه لري؟ او ښکاره خبره او بل یو ذهن کې بستا دا بل سوال چې ما وکړو چې یاره بس بیا خو سړی به نیکي نه کوي، بس صرف دا کلمه دی او یا زره کرته وایي نو د اخر کې زنقدن په وخت کې به لا اله الا الله جنت ته به یو لوی محدث راغی نه چا تپوس وکړو یاره وایي دا لا اله الا الله د جنت کنجي ده که نه ده؟ هغه ورته بلکل. نو چې د جنت کنجي شوه او ما وایي چې لا اله الا الله، نو خو جنت ته به ځم که نه؟ نورې نیکۍ کوم او که نورې نیکۍ نه کوم؟ هغه ورته ویرو یو تپوس ته نه کوم، وی داسې کنجي راته وښایه چې د هغې غاښې دي نه او جرندرې پې کولو شي. کنجانو کې دا غاښې وي که نه؟ او که غاښې نه او تش سیخ دی وردننه که جرندې ته او تاوی را تاوی نو بیا تاله جرنده کولاوئ؟ نو وی ګوره داسې کنجي نشته چې هغې کې د غاښې نه او تاله د جرنده کولو کي، غاښو والا کنجي به راوړې او د هرې جرندې بیا خپل غاښې دي، نو په هغې به ستا جرنده کولاویږي. نو وی لا اله الا الله کلمه ده، دا کنجي د جنت ته خو غاښې وله پکار دي. غاښې څه شی دی؟ که د خیالي په دې کنجۍ کې بعضې غاښې بار روتي او بعضې پکې دننه غوندې سوړې غوندې وي که نه وي؟ نو دا یو غاښې دا منځونه دي، دا بلې زکات دی، دا بلې حج دی، دا بلې روژه ده، دا بلې نیک عمل دی او دا بعضې غاښونه دا دي چې د ګناهونو نه به ځان ساتي، د هغه بند غاښې دي. نو چې څوک دا ورد وکړي رب العالمین به هغه له د نیکۍ طاقت ورکړي، نیکۍ د توفیق به ورکړي. ولې دی په خپله وایي یاره او یا زره کرته چې ده په ژبه لا اله الا الله ووایي، دا او یا زره کرته هم څو ورځې کې پوره کېږي، نو الله به ژبه د دې کلمې سره بلده کړي د کنځلو د غیبت د چغلۍ نه به الله وساتي. او لکې به وایي دونه کلمه مې ووایي او یا زره کرته په دې ژبه بیا به زه غیبتونه کوم، زه پې کنځل کوم او زه پې شیطانت کوم او زه پې ګناه کوم، رو رو بیا په خپله الله واړئ
دې کلمې د برکت نه الله به په فضل وکړي، د نیکو توفیق به ورکړي، د ګناهونو نه به رب العالمین وساتي. خو غټه خبره رونو ما دا لومبنۍ خبره چې درته وکړه چې د الله د رحم سره څه برابر نه دي. ته الله ته په دې شکل یو رحم درخواست ورپېش کا او توبه به وباسې که نه د نو یو حدیث باندې عمل نه، په ټولو حدیثو مونږ عمل کوو، په دې به عمل وکړو، په نورو به عمل وکړو. یو ځل د الله د رحم درخواست وکړو، توبه دې وویستله، د ګناه نه بیا ځان ساته که نه، بیا ګناه مه کوه که نه. او بل دا چې الله نه د رحم درخواست کوې نو د ګناهونو نه توبه مه باسه که نه. په دې ټولو حدیثو مونږ را یو ځای شو، عمل به پرې وکړو، الله به مهرباني وکړي. درونو او یا زره کرته کومه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل پکار، صرف لا اله الا الله. اوس طریقه راته ځخین زمونږ د بزرګانو دا طریقه ده چې لا اله الا الله وایي سل کرته لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. نو چې سل پوره کې نو سلو پسې یو ځل وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا سل کرته لا اله الا الله وایي. نو چې سل پوره کې نو ورپسې بیا وایي محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وسلم. او که صلی الله علیه وسلم به هر څنګه چې وي خو درود ورسره ووایه. نو بیا سل کرته لا اله الا الله ووایه. نو لا اله الا الله به اویا زره کرته، دا یو صرف لا اله الا الله به اویا زره کرته پوره کې، او سلو کې ورپسې محمد رسول الله وایه صلی الله علیه وسلم. پر عمل شروع کې ښه ووایه، ځان لب ووایه. مور و پلار مړه دي، محتاج دي. نبی علیہ السلام فرمایي کنه چې مور او پلار د چا مړی په قبر کې پروت دی، مړی په شان د هغه انسان دی چې دریاب کې څوک ډوب شي. دریاب کې چې کوم سړی ډوب شي او غر کېږي نو هر یو شي ته لاس اچوي چې که دا بوټې مې راونیوه، که دا څانګه مې راونیوله، هر شي ته لاس اچوي خو چې د دریاب نه بار وځي. وایي دا مړی دقسې دی، ځکه دنه خو خپل عمل پاتې دی، بوټي ته چا ته به لاس ورچومه چې څه به څوک به مې راوباسي. دقه رنګې تا ته دا مړی محتاجه دی. یاره دې زوی ته لاس ور واچوم که څه کلمات یې راله ووایي، دې پلار ته دې رور ته نو د خپلو مړو له اویا زره کرته ووایې. تاسو له به هم پې الله اجر درکړي چې ته ژبه خولې تاله هم الله اجر درکوي. بل د کم ثواب شی چې د بل له ووایي الله هغه ثواب تاله هم درکوي. او ځان دپاره مو وایه نو یو خو به دغه فضیلت ترته حاصل شي، او دویم د الله د نوم سره د کلمې د لا اله الا الله سره ژبه به دې بلده شي. مونږ ټول ورځ شیطان ستړی کړ، شیطان مو په څه ستړی کړ؟ لګیا دی بس مونږ ګناهونه کوو او شیطان یې لیکي په ژبه، بغیر د غیبت نه، بغیر د چغلۍ نه، بغیر د شیطانت نه، بغیر د ګډو وډو نه زمونږ بل کار نشته. جماعت کې، په پوله، په دکان کې، په لختي، په لارو کې د بل سپکه او خپل ښه. نو او دې کړل څه؟ ځکه ټول عمر هم د چا غیبت وکړمه د هغه څه کمولی شم نه. اوس چاله چې الله کوم عزت ورکړی دی هغه خو د پردو غیبتونو باندې نه کمیږي. چاله چې الله مال ورکړی دی هغه په پردو غیبتونو خو نه کمیږي. چاله که الله مشري ورکړی ده، چاله الله ریاست ورکړی دی، چاله الله بل نعمت ورکړی دی، او ته زرها هغه ته حسدونه کوې او د هغه غیبتونه کوې، نو ته د هغه اسم نشې کومولی، اخر ځان له پخپله خراب. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چاوی ته غیبت نه کوي. وایي چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم؟ وایي د مور هم څوک غیبت کوي. وایي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړو نو خپله نیکي هغه ته وبخله. نو چې د پردو خلکو غیبت کوم او خپله نیکي پردو ته بخمه، نو د مور به وکړم چې د خپله نیکي مور ته خو بخم که دغه رنګې رونو د دې دنیا م یو وجود دی، جسم یې د یوې روح دی. که دا روح پکې و دا کائنات، دا دنیا، دا ځمکه، اسمانونه به جمدي وي، عزت به وي، قدر به وي د الله په نزد، د مخلوق په نزد. خو که هغه روح ته ووته دا عالم او کائنات به مړه شي. لکه انسان نه چې روح وځي او مړ شي، دا کائنات به مړه شي، دا اسمانونه به مړه شي، ځمکې به مړې شي، انسانان هر څه ختم. اوس د دې دنیا د انسان روح خو مونږ پیژنو
یو پټ لطیف غوندې شی دی په دې وجود کې پټ پروت دی، الله ته خبر مونږې په سترګو نینو، خو د دې عالم او د دې کائناتو هغه روح څه شی دی چې هغه پکې وي جمدي وي، او که هغه پکې نی دا به مړه وي. هغه د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ ته ښیي. فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم یادېږي، د الله ذکر کېږي، نو دا کائنات او ځمکه او اسمانونه او دا دریابونه او دا اونې بوټي دا به جمدي وي. او که دا الله نوم د الله ذکر ته ختم شو، دا کائنات او اسمانونه او ځمکې دریابونه غرونه دا به مړه شي. روح د الله نوم دی، روح د الله ذکر دی چې هغه وي جمدي، چې هغه نی قیامت براشي. الله ذکر ختم، اله به قیامت را دي چې په مخ د ځمکه الله الله نه ویل کېږي، او د الله نوم چې تر څو یادېږي قیامت به نه راځي. قیامت څه ته وایي؟ الله نوم اوت، روح دې هغه ته اوت، بس دا کائنات مړه شو. حدیث پاک کې راځي، قرآن کې راځي چې دا غرونه به لکه د مالوچو په شان والوځي، دریابونه ختم، اسمان به ټوټې ټوټې دړې وړې شي، ځمکه به ډکرې شي، دړې وړې به شي، هر څه به تس نس شي. په مخ د ځمکه انسان، حیوان، هېڅ شی به پاتې نه شي، ټول به ریزه ریزه به شي، ریزه ریزه، هباء منصورا. قرآن حکیم کې الله فرمایي فجعلناه هباء منصورا، لکه دروازه چې کولوي او دا د انور دا شعاع تا ته پکې ښکاري، داسې نری نری داسې ذرات ته ښکاري چې د انور نه دروازه سړی کولو کې بار ګوري که نه، دا نری نری ذرات ته ښکاري، دا ټول هر څه به دغسې واړه واړه ذرې شي، په سترګو به هم نه ښکاري. ولې روح پکې ختم شو؟ حدیث پاک کې راځي د هر شي روح شته، ګورې چې هغه روح پکې وي جمدی وي، چې ته اوت مړ بی وی دا روانې اوبه د الله ذکر کوي، ګوردام الله یادوي. او چې کله ودرېدې د الله ذکر بند شو، چې د الله ذکر بند شو څه موده پس هغه اوبه څښا شي، بیا بین کوي. دا جامې چې دا موت اغوستې دي دا هم د الله ذکر کوي. ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. الله قرآن کې فرمایي هر شی د الله تسبیح وي، د الله ثنا او صفت او پاکی بیانوي، خو تاسو پې نه پوهېږئ. قرآن کې الله فرمایي دا جامم ستا د الله ذکر تسبیح کوي، سبحان الله الحمدلله وي. او چې کله د الله ذکر بند شو، څښا شو، خیره نه شوه، بوی به کوي، انځې به اله بر الله ذکر شروع کوي. په دریاب کې کبانم الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند کنو د ښکاري په جال کې به نښلي. په دې هوا کې د مارغانم الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند که د ښکاري په جال کې به نښلي. شین بوټي الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند که دی به اوچ شي، چې اوچ شي د الله نوم بیا نه وی، دا بیا ختم بند شي. نورونو په دې کائنات کې د الله دا نوم لکه د روح غوندې تاویږي را تاویږي. دا د کائناتو سا ده، دی روح دی چې تر څو وي جمدي اچینې مړه وی. ساینسدان وی دا ځمکه ما را ټینګه کړې ده، دنیا په ما آباده ده، که زما ساینس نی دنیا بروانه. زمیندار وی نه یاره دا هر څه خو په ما جمدي دي، که زه وله غلو نه کرم او دا خلک ډوډۍ ونه خوري جون به د کمې وي. باغوان وی نه دا خو زه وله را قسم قسم میوې باغونه ورله کرم او خصمانه یې کوم، که دا نه کوم په تشه ډوډۍ کار نه کېږي. هلته کارخانې والا وی جامه وله زه جوړوم، بجلی وله زه ورکوم، کټ او بستره وله زه تیاروم، که زما خدمت نی دی جمدی نشي پاتې کېدی. مونږ وایو قمقلو ټول دروغ وایې، دا خو د دنیا اسباب دي، اصل د دنیا آبادی د الله په نوم او د الله په ذکر ده. که د الله نوم او د الله ذکر کیږي، ساینسدان بم جمدی وي، ډاکټر بمی، کارخانه بمی، ځمکه بمی، اسمان بمی. او که د الله نوم بند شو، نه بری دا ساینسدانی، نه به انجینیری، نه به زمینداری، نه به باغوانی، نه به مولی، نه به امی، نه استاد او نه شاګرد، نه غر او نه ځمکه. خبره کم ځای له لاړه، د الله نوم لا، د الله ذکر له لاړه. ګورئ ورونو یو مثال دله در کوم، سړی چې کور جوړی چاله جوړی،
د خپل ځان د اوسېدو دپاره دې له نه جوړي چې ماشي پکې ګرځي، مچان پکې ګرځي، مږې پکې ګرځي، دې له څوک کور نه جوړوي. دا پکې هسې بې څه اوسېږي. دا خو ستا د برکت چې ته پکې یې نو ماشي هم پکې دي، مچان هم پکې دي، پوټي درنه غورځېږي، هغې له مرغۍ هم راځي، هغې پوټو له منګکانو هم راځي، پکې سوړې موړې جوړې کړې دي. ستا د برکته دلته ژوند تېروي چې ته یې پکې. څوک مږو له منګکانو له کورونه نه جوړوي. او چې کله د انسان ژوند په یو کور کې ختم شي دلته نور نوسم، نو بیا هغه کور پرېږدي که روانۍ یې روانۍ کې ختمېږي. مږو له یې نه پرېږدي، ماشو له مچانو له یې نه پرېږدي چې ته تر څو پکې اوسېږې نو آباد به یې ساته. چې ته نه اوسېږې نو دا ماشو میږو مچانو پیشوګانو له څو کورونه نه پرېږدي. دغه رنګې چې مسلمان په دې مخ د ځمکه یو الله الله وایي، دا مخ د ځمکه به آبادي، دا کافر به هم د سره اوسېږي. دا د کلمږو منګکانو د مارانو لړمانانو د مچانو په شکل خلق دی. ستا د برکت هغوی دا ژوند تېروي. او چې مسلمان ختم کړي د الله نوم ختم شو، دغه منګکانو دغه لړمانان او خاماران کافر به بیا الله پرې نه دي، په یو ساعت به ځمکه تسدس او روانه ویږي. نو د دې روح د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او چې څومره د الله دا نوم یادې هغه مره به ستا په زړه کې خوشحالي راځي. عبادت اله عبادت ته چې د الله یاد پکې ته چې مونځ کې او د الله د رضا دپاره کې نو دا مونځ به دې قبلېږي. روژه چې نیسې په دې خیال چې د په الله خوشحاله کم ثواب شته. حج په دې خیال کې چې الله پې خوشحاله کم نو ثواب شته. زکات په دې خیال ورکې چې د الله فرض دی چې الله پې خوشحاله شي، د عبادت ته ثواب پکې شته. او که د الله نوم د دې عبادت نه اوت رسم ته جوړ شو، مونځ د الله دپاره نه کې وبال شو، هسې رواج شو. زکات د الله دپاره نه ورکې، خلک چې ووایي چې دې زکات ورکوي، مالدار دې پیسې ورسره شته، مصیبت شو. حج دې له نه کې چې الله خوشحاله شي، چې خلک راته حاجي صاحب ووایي. روژه دې له نه نیسي چې الله خوشحاله شي، چې خلک ووایي چې ښه روژه ونیوله. رونو هغه عبادت پاتې شو چې د عبادت کې د الله نوم نشته، د الله ذکر نشته، رسم شو، هسې یو رواج غوندې شی شو. او دا زمونږ د عام معاملات چې مونږ تجارت کوو، په دې خیال یو سړی دکانداري کې یو تجارت کوي چې زه پې د حلال رزق وګټم، د خپل ځان او د خپلو بچو د خپلې ښځې د ګاونډیانو یې سم پکې وکم، د مزدوري سم پکې وکم، نو ګوره عبادت شو. هلکه پټې کرم غنه به پکې وشي، مارغان به مخوري، مرغې او زه به مخورم، زما بچي به مخوري، او زکات به هم پکې ورکم. ګوره ستا د دنیا دا کاروبار عبادت شو. یاره زه دا تعلیم کوم، زه به نوکر شم، ځان له به تنخوا ګټم، په هغه تنخوا به خپل ځان او خپل بچي او حلال رزق به ګټو، عبادت به هم پکې کوو، ګاونډي سره به هم ښه سلوک کوو، زکات صدقه خیرات به هم پکې کوو. هغه نوکري او هغه تعلیم د عبادت شو. نو که په عبادت کې د الله ذکر نی، د الله یاد نی، دا رسم رواج شو، ثواب نشته. او که د دنیا په کارونو کې ځان سره الله یاد که، د هغې نه عبادت جوړېږي. نو اصل څیز رونو د الله نوم دی. ګورئ او ډېر حضرت موسی علیه السلام د الله نوم، خو که څوک الله الله وایي، که څوک سبحان الله وایي، که څوک الحمدلله وایي، خو چې الله پې یادېږي، که د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر دی. خو آسان ذکر چې دا مونږ یې په ژبه وایو لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام د الله ذوالجلال نه تپوس وکړ، وایي ما ته یو داسې شی وښایه چې زه پې تا ته در نږدې شم. وایي دا کلمه د لا اله الا الله وایه، لا اله الا الله. د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته، دا وایه. او ورته وایي پروردګاره دا خو ټول خلک وایي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه ووایم. وایي ای موسی، که دا ځمکه اسمانونه دا ټوله دنیا د تلې په یو چابړي کې واچې او دا کلمه د تلې په بل چابړي کې واچې، د دې ټولو نه دا درنه ده. د الله نوم کې عظمت لویي ده. یو حدیث پاک کې راځي، حدیث د بطاقې ورته وایي. د قیامت پر ورځ یو سړی دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي 4.5 دفتره به د هغه د ګناه ډکي. یو کم سل دفتره به د هغه د ګناه ډکي، او یو دفتر به دومره وي که راخوري کړي نو دا ځمکې اسمانونه پې ډکېږي. دا یو به دونه، او دا به یو کم سل دفتره به دا به د ګناه ډکي. یو دفتر به د نیکو وي،
نو چې دا نیکی او دا ګناهونه ولا په تله کې ورواچئ نو ښکاره خبره ده نیکي یو دفتر دی او ګناهونه یو کم سل دي، ګناهونه به درانه شي او نیکي به سپکه شي. اعلان به پې وشي چې دا سړی جهنم ته روان کړي، جهنم ته به روان کړي. چې جهنم ته روان کړي او دې څه منځې لاړ شي نو رب العالمین به فرشتو ته حکم وکړي دا سړی واپس راوګرځوئ. چې راوی ګرځئ یو فرشته به ولې یو رکوټې غوندې کاغذ ورکړي، وی دا یو رکوټې نیکي ستا پاتې ده، دا د تول نه پاتې شوې ده، دا واخله او دوباره لاړ شه چې دا تول دله بیا وکړي او دا نیکیم دله په هغه نیکو کې واچئ. دا چا درکړه؟ دا الله راکړه. ښه دا ستا رب راکړه، دا ستا رب دا وړه نیکي راکړه. رب ما هذه البطاقه، ربه دا رکوټ کاغذ څه شی دی؟ دا خو پوټینې غوندې یو ګوته کاغذ دی، الله نوم چې پې لیکلی شوی خو د ګوتې د بند نم رکوټې دی، دا پوټینې کاغذ او دې خواته یو کم سل دفتره د ګناه، دا خو ډېر معمولي غوندې شی دی. یاره یو ځل خو را باندې اواز وشو چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي، نو اوس به بیا زما ګناهونه او نیکۍ تللي کېږي. دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ نو بیا به زما متعلق اواز کېږي چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي. دا خو بیا رسوایي ده. وینا لا ظلم اليوم، ظلم روز نن نه ظلم به نه کېږي، دا دنیا نه چلته ظلمونه کېدل، ظلم نه کېږي. واپس شه دا رکوټې نیکي درله تلو، د نازله نه به دې واپس شي، زړه به نی. بیا به وله هغه څلور نیمې یو کم سل دفتره د ګناهونو د تلې په یو چابړې کې واچي او هغه یو دفتر به وله تلې په بل چابړې کې واچي. ګناهونه یې بیا درانه دي او نیکي یې سپکه ده. دغه پوټینې کاغذ به راوباسي، هغه به وله د هغه نیکو په هغه تله کې ور واچئ، نیکۍ به یې درنې شي او ګناهونه به یې سپک شي. وختي په اواز د دوزخي شوی، اوس به په اواز د جنتي وشي. فلانکې د فلانکې زوی هغه د جنت ته روان شي، دی به خوشحاله شي، وایي د لوی غم نه خلاص شم. اوس الله نه ګوره یو شی پټ نه دی، خو الله را دې پوټې نیکۍ قدر درته ښایي، یو شی د الله نه پټ نه دی. دی به وایي ربې یا ای ربه دا پوټینې کاغذ وڅه شی دی، خو زما ټوله مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل او زه د جهنم نه پې بچ شم، د دوزخ نه بچ شم، جنت ته پې ځم. الله به فرمایي دا زما نوم، الله دا الله نوم، ولذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی څیز بل نشته، دا د الله نوم. دا الله دا نوم که د تلې په یو چابړې کې واچې او دا ځمکې اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړې کې واچې، دا الله د نوم نه نه درنېږي. خو د الله په نوم کې وزن یو خو ته به وې هلکه د الله نوم خو درته لکې چې نه دی خو وزن نشته، نه 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 دا ظاهري وزن نه دی. څومره چې ستا په الله یقین ایمان زیات وي اخلاص زیات وي هغه مرکه په دې کې به وزن پیدا کېږي، دې کې طاقت به ته پیدا کړې، وزن به ته پیدا کړې. د الله د نوم سره هغه محبت او مینه تعلق به ته برابر اخلاص به پکې ته برابر. نو چې تا پکې خپل اخلاص برابر کړ، د الله په نوم د یقین برابر کړ، الله سره د خپل جوړ برابر کړ، د الله د نوم سره دې کې وزن پیدا شو، بیا دې مقابله ګناهونه نشي کولی. که داسې نه کړل بیا وزن نشته. زما وروڼو د الله نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی، نوم مې هېر شو، یو صحابي دی د نبی علیه السلام په زمانه کې او نوجوان رکوټه دی. خدای زما د بعضې خبره هېره شي، هغه نوم مې هېر شو. مکه مکرمه کې مسلمان شو. چې مسلمان شو جناب نو پلار د کوره اوویسته او جامې یې ته اوویستې، پرونډې کمیس او پرتوګې دې دواړه اوویستل. ها ته مسلمان شوې، خپل دین دې پرېښود، کور نه بار وشړو. دا مور ډېره رحم دلی، مور یې پې خو پلار ته یې ولوی چې دا مسلمان دی، دا راګیر کوي وهه، نو ویم وهه او برمنډې کو د کور نه اوویست. د دې مور پې لږ غوندې رحم راغی، نو د مور د پلار نه پټ غوندې یو څادر والا راواخېسته ور ویې غورځو پټ، چې د کور نه خو مو شړلې بربنډ دی بیا هم بچې دی څادر یې ورکړ.
رکوټ صادر و د په میان نیم کې نیمه د ځان نه لنګ کړ عورت یې پې پټ کړ او نیمه په دې اوږو راواچو او نیغ لاړ د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته ورسېد د نبي علیه السلام خواله ورسېد وی د جماعت خوله کې بناستو او ذکر به کو لا اله الا الله لا اله الا الله د جماعت خوله کې بناستو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسول دا فلان کې ریاکار نه دی چغې جوړې کړې جماعت په خوا کې ناست خلکو ته ذکرونه اوري لا اله الا الله اوازونه په زوره کوي دا ریاکار نه دی دا بند کا پټ دی وای نبی علیہ السلام او فرمایله عمره دا ریاکار نه دی د الله سره مینه ده الله خوښ دی ځکه د الله نوم یادوي ریاکار نه دی بس خو چې د نبی علیہ السلام د خولې مبارکې نه قتل چې ریاکار نه دی او دې د الله سره مینه لري او ځکه الله یادوي د الله نوم اخلي لا اله الا الله 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 نو جناب بس بیا په صحابه ورته غږ نه کړ د تبوک په غزا کې دې شهید شو مړ شو چې مړ شو نو نبی علیہ السلام د شپې خاخاو جنازه د شپې شو چې کله خاخاو کنه نو د دواړو جهانو مبارک سردار په خپل ولا قبر ته کوز شو اوس قبر ته څوک د خپل زوی د پلارم نه کوزيږي په خپل کوشو او حضرت ابوبکر او عمر ته وی تاسو دیونی سے مال راکه اکابر صحابه نو حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ونیو یو د لخپون او بل د سر د طرفنا او نبی علیہ السلام له ورکوس کو او نبی علیہ السلام مبارک په خپل دواړو کندو د پاسه کې خود او غیږ کې ونی او په لحد کې خود او دعا وتکین آشنا دعا یا الله دا زما دا صحابی فلان کې چې دې کنه زت راضی ما الله زت خوشالم ته خوشاله شه زت راضی ما زت خوشالم الله ته خوشاله شه یو صحابی سره نبی علیہ السلام دا چل نه کړی چې په خپل زنګونونو مبارک دي خودي الان کې لوی جلیل القدر صحابه کرام وفات شوي او بیا په خپل په قبر کې په لحد کې په خپل مبارک ولاسونه خودي او بیا داسې دعا ولا کړی الله ذات عظیم ذات خوشاله الله تم ته راضی شه ته خوشاله شه دا هغه ذکر برکت